دین ورستو بیا حکایت بل قصه قط مرة په پارسی کې ورته ګرب ویل کی یا ګرب او پیشو یو پیرا دخل الى دکان حداد د یو لوهار دکان ته یو پیشو ننوته فاصاب المبرس المرمیه نو دا یو داسې سوان ته ورسېده چې هغه تېره کړی شوی یا پروت یعنې ښکته پروت و تېره کړی شوی بالکل تر و تازه سوان پروت فاقبل نو دا پیشو شروع شوه یلحسه بلسانه چې هغه سټه پر خپله ژبه باندې دا سوان یې په خپله ژبه باندې سټه نو سوان هغې باندې چې کله چاړه راښکي نو هغه چاړه هم تېره کېږي پاتې د پیشو ژبه نو هغه به پرې خامخا تېره کېده غوسېده به ویسیل منه الدم او د پیشو د دې ژبې نه وینه روانه وهو یبلغه او دا بیا هغه شان لګیا وه هغه سوان باندې ژبه وهله مقصد د دې څه چې دا سوان به زه وخورم ويظن او دې ګمان کو انه من المبرد چې دا سوان نه دا وینه روانه ده پیشو به سوان باندې ژبه وهله مقصد یې څه مقصد یې دا چې دا وینه زما د ژبې نه نه ځي بلکې د سوان نه ځي الى ان فنا لسانه ومات تر دې پورې چې د دې دا ژبه دا ختمه شو او مړه شوه نو دا خو یو واقعه ده ضروري نه ده چې یو پیشو به خامخا په سوان باندې ژبه وهله او تر دې پورې چې ژبه یې ختمه شوه او ټوله وسیلېده بیا د هغې نه وروسته دا پیشو مړه شوه خو دا یو قسم مثال ورکړی دی په دې کې یو سبق پروت دی او سبق پکې دا دی چې په بعض موقع باندې انسان خپل ځان دومره قمقل کی چې یو خبرې ته سوچ نه کوي د ده پکې نقصان وي تر دې پورې چې خپل ځان هلاکت ته ورسوي خو د چا خبره نه مني